او دویم شی چې هغه وسحر غټ ګناه چې د لویه ګناه چې سړی هلاکوي سحر او جادو کول دي سحر جادو کول که سړی راولاړ شي سحر یې وکړي جادو یې وکړي دا ګناه کبیره ده او کې ایمان ور باندې ایمان د څه کافر کېږي به پر سحر او جادو ایمان د الله رسول فرمایي یو سړی رالی جادوګر لر الله سدا شپته وایي تاسو ما پال وګوره خالد مذاق د پاره د ګپې د پاره چې ګر سوای د الله زاره کوم ورته ونیو څلويش تورې الله د نه فرض ور قبلې نه نفل ور قبلې بل حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي سړی رالی یو نجومي تکشینه د اسمان الله وګوره ما پال وګوره د خندا د پاره رالی کده رښتیا ور تکشینه سړی کافر کیږي نه د غیر علی استراسه د خم د دي ناس دی معلوم به خدا څنګه دي څلويش تورې الله د توبه نه قبلې څلويش تورې الله د توبه نه قبلې اجنا روټ کې دا خلق نه استغی ساينس کالج مخته نه کتاب متاب یې شي است الله سبحانه پالونه مالونه ګوري صحیح سولیا او شي نستا ته بد پال ګوري درته ډیره خانه خرابه تو خلا شي سات کې بسایا کې سار راغلي در مخشمه د المرته ناس درته ډیر ذلیل دي او ته بد چې شپال ګوري کله په سبا خبر دی نو بیا ولدی تبادی په سبا خبر دی دی ولدی تبادی اما نبی ذکر صاحب رحمه الله لا د جنت الفردوس نصیب کړه ویلې ولخت سړی کور درا چراله کور والای نه و انا چراله بیا پښتنه وکول چیر تللې ول پالګر لرتلې ول پالګر څه درته وایي ول پالګر راته ویلې د سړي زره بدیل خاصه نور غاټه سي ول د خاوین زره بدیل څه نور غاټه سي دا پالګر الله رسول فرمایي ته لاس داسې ورته ونسه د رښتیا نه پر رښتیا کافر کېږي د غي ته ونه سجدا دی دګر سوای څه ودې تم الله مرته اجازه نه درکړي دګر سره وای څه څلويش تورځي الله ستاسو توبه نه قبلې څلويش تورځي الله ستاسو توبه نه او څلويش تورځي ستاسو منځرسي نه قبلېږي ته فرض دی کنه هرڅه چې وځ داخله پله کې بنګي ګړ لره ورسره بستی پنجایت چې دی بولی ورڅ په لکه خلک جادوګران دا جادوګر او ساحر تناس دا به څه چم کین الله رسول فرمایي د جادوګر علاج دي تر معلوم دی د جادوګر علاج په تور باندې سر پرې کړه جادوګر علاج دی جیل ته ما چوا لاسونو په مور تړه کان مور ته نسیا یا بس وې دراوه پر میزان چوکې و دراوه بس یو مجاهد راسي هغه د تور راواخلې پر داستر دی وې سر بالتي دی بالته دا د جادوګر سزا ده طبراني حدیث دی سیده یو صحابي را روان ولو یو جادوګر ولو ولاړ دی خلګم پر راټول دی د ورس سره مطلب ولاړ دی ور د ورس په خلن نو زبل خاطر اوزي خلګم ډیر ته حیران دي نو دایراله تودرې چې تودرې خلګ څنګه خطا استری ایمان خو ډیر انتیک شي ایمان ډیر انتیک شي چې سړی صحیح ایمان ولري بیا د اچھا د اسمان پر ذکر اله شم دی وایي پروا نه لري الله برای لکړي صحیح سره نو دی ورته ولاړ نو هغه چمولو نو دوکا ول هلته د وښ په څنګه ته براله د خلکو سترګې پټې کړې وي نو سیر جادو پر دا سره په تور وای سره هلته پروت وو څنګه سو جادو در دون زوروري ها د وښ په خلنه وتلې سي برته را وتلې سي دون زوروري او از ما د تور تاب نه لري ته په علاج خبره سي علاج دغه دا د چا د ساحر جادوګر څونه درواغ به درته وای دا پیران او څونه خلکو کورونه ور خراب کړي د څونه خلکو کورونه دا دی پیرانو خراب کړي خالد 100 روپۍ د پاره یا د 15000 روپۍ د پاره یا د 1000 روپۍ د پاره ګوره د الله رسول تصویر منع بللې تصویر نه تصویر الله رسول منع کړی والله دا ډېر د حکمت د خبرې دي او نه د دنیا سره اسلام لا جدید سورو رچی تصویر ګر سره وځي دای سله کده ژوند عیسی یو پردای سړی دی مثلا په بار کې دی ته جادو نه ور باندې کوي آسان ښکار دی په موبایل کې تصویرونه ستاو نیټ لرلار تصویر راو بس تصویر سراوي تی بیا پرنٹ و بس بیا راوړ دا سړی جادوګر لره راوړ جادوګر بیا تور ته دا سړی زغواړم ټول مر پریشان یا هغه سیرو جادو کوي په دا تصویر کې ستنې لګي ته کوم ځای غواړې په دې کې د په دازړ کې ستنور ولګي ستنل په تصویر کې ولګا ولا د دزړه الته دغه شو دا تصویر نه وایو په دا باندې کار کېدلی شي د الله رسول خبره د حکمت ډکه خبره چې ما ته تصور هم نشي کولای
نن چې ټوله تقریبا سیر و جادو کېږي هر څوک هر چا ته نشي رسېدلی هغه بس خالي راولاړ تصویر راوباسي ورسې ویې ګورې یا دغه ته ګرځئ دونه ډېر ګرځئ خو دلته مې ورځ ورسې ویې ګورئ یو سړي ما ته ویل بله ورځ ورغلی ډېر زبردسته ښایسته بویټکې وو ډېر زبردسته شانداره کور وو شانداره درختې وې زبردسته اعلی چمنیان ډېر خوند یې هم راکوي نو ده ویل مولوي صاحب چې زه دې کور له رابار سوی ما روغه ورځ نه دی لیدلې چې زه دې کور له رابار سوی یم ما روغه ورځ نه دی لیدلې نو ولې ول نه وم په خبره هېڅ نه رامعلومېدل نو بیا ویلې ول دغه یو سړی دا اوس څو عمر مخکې رالی بیخي سپین ږیری و مرګ ته رسېدلی و نو هغه رالی ما ته ویلې ول یو خبره به درته وکړم ما څنګه خبره ول مرمه د مرګ پر لار روان یم سبا زوم قبر لرمه ستا دغه کور چې جوړېدی زه پکې ومه ول وته پکې وې مزدور وې یا ټیکهدار یا شي ول چا یو تعویض راکړې ستا په دې کور کې ما یې شي دننه په خاورو کې دننه ما یې شي یا که زه نه یم زموږ ملګرو یې شي به دا یوه خبره به درته وکړم نور نو په وسه شی نه دی دا سړی وایي چې زه په دا 25 په دا 10 کاله څو عمر زه راغلی ما روغه ګوله د خپلې کوروالا سره نه ده خوړی بغیر د جنجاله بغیر د شره بغیر د خوارۍ بغیر د شکنځا بغیر د جنګو بغیر د افسوسه ما روغه ورځ شي سره نه دی جوړ روغه ښځه وه جوړ روغ سړی وم جوړ روغ ژوند مې و چې دا کور له رابار شم په ما دا فساد وشو دا سړی راله رالی ول ستا په دا کور کې موږ کورې پټې کړي صحیح سلو اشه ظالمه چې تا دا کور دې په دې سړي وکړې تاوان یې څو در رسولی یو سړی راولاړ شي څوک پر دا مخ په چپلاخ وي دیم راولاړ شي هغه پر مخ په چپلاخ ټیک سلو نو تاوان پر تاوان شو یو سړی راولاړ شي مطلب د چا چې 10 روپۍ په زور واخستي هغه راولاړ د 10 روپۍ په زور واخستي تاوان دی او که یو سړی راولاړ شو ته پر دا مخ په چاپېړه ولې تا ماشین راواخستي ضربه دې کوي بیا دا انصاف بلل کېږي نو دلته دغه سړي تا ته څو تاوان در رسولی و چې ته راولاړ شوې د 10 کاله ژوند دې په اور کې پر تناره ور جوړ کړي څو تاوان یې در رسولی تاوان یې د 1 روپۍ در رسولی و تا د 1 سل 1 روپۍ تاوان ورسوي ته به الله ته څه وایې ته به در سره که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.